بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه ویډیو کې به موږ زده کړو چې ټیل لاګ بیک اپ څه شی ده، موږ څنګه کولی شو چې د یو ډیټابیس څخه ټیل لاګ بیک اپ واخلو او بیرته یې ریسټور کړو. دوستانو، ټیل لاګ بیک اپ چې ده دا د ترانزیکشن لاګ هغو برخو څخه بیک اپ اخلي کومې چې په اخرني ترانزیکشن لاګ بیک اپ کې بیک اپ شوي نه وي. یعنی کله چې موږ اخرنی ترانزیکشن لاګ بیک اپ واخلو، هغې څخه وروسته په ترانزیکشن لاګ کې کوم تغییرات راغلي دي یا ډیټابیس کوم تغییرات لیدلی دي، موږ کولی شو چې هغه تغییرات په ټیل لاګ بیک اپ کې بیک اپ کو یا یې ریکارډ کو یا یې کاپي کو. د ټیل لاګ بیک اپ بنسټ هم پر فل بیک اپ ولاړ ده. که چیرې فل بیک اپ موږ سره ونه اوسېږي، موږ نشو کولی چې ټیل لاګ بیک اپ ریسټور کړو. ټیل لاګ بیک اپ اخیستنو یوازینۍ لار چې دغه ټي اس کیو ایل سکرپټ ده. که چیرې موږ بیک اپ سټریټجي چې ده هغه ډېرې پیچلې اوسېږي، یعنی زموږ په سټریټجي کې مختلف ډولونه د بیک اپس اوسېږي، نو په هغه صورت کې موږ کولی شو چې لومړی فل بیک اپ ټول نه نږدې یا نیرسټ فل بیک اپ چې د هغه ریسټور کړو، هغه پسې کوم نیرسټ ډیفرنشیل بیک اپس دي هغه ریسټور کړو، هغې څخه وروسته چې کوم ترانزیکشن لاګ بیک اپس دي هغه ریسټور کړو، او په پای کې موږ ټیل لاګ بیک اپ ریسټور کړو. د ټیل لاګ بیک اپ اخیستلو دپاره ځو موږ اس کیو ایل سرور ته. دلته موږ لومړی یو ډیټابیس جوړوو چې هغه ډیټابیس نوم بیا هم مای ډیټابیس ده. زه دغه سکرپټ انتخابوم او اکزیکیوټ یې رن کوم. هغې څخه وروسته زه دغه ډیټابیس د کارولو ته آماده کوم. بیا په دغه ډیټابیس کې یو ټیبل جوړوم. ټیبل هم جوړ شو او په څلورم سټپ کې زه دوه ریکارډه په ټیبل کې انزرټ کوم. دا هم انزرټ شول. زه ګورم چې آیا زما دغه دوه ریکارډ چې په ټیبل کې انزرټ شوي دي که نه. په پنځم قدم کې ګورم ها انزرټ شوي دي، هېڅ ستونزه نشته ده. شپږم قدم کې زه له ډیټابیس څخه فل بیک اپ اخلم. اووم قدم کې دوه نور ریکارډونه هم انزرټ کوم چې په ټیبل کې به زما ټول څلور ریکارډه شي. هغې څخه وروسته زه ډیټابیس ته یو تغییر ورکوم، آفلاین کوم، یعنی هیڅوک نشي کولی چې ډیټابیس څخه ګټه پورته کړي، او بیا زه ورته چې رول بیک امیډیټلی دغه آپشن سره. دا زه هم اکزیکیوټ کوم او زه هم قصداً ام ډي ایف فایل چې کوم ده ډیټابیس چې کوم جوړ شوی ده دا ډیلیټ کوم. دغه باندې رایټ کلیک ډیلیټ، تر څو ډیټابیس د استفادې وړ ونه ګرځي. که هر څوک اوس د دې ډیټابیس بیک اپ اخیستلو کوشش وکړي یا یې ریسټور کولو کوشش وکړي، نو هېڅکله به ونه کړی شي پرته له ځانګړو سټیپونو. نو اوس زه ډیټابیس بیرته آنلاین کوم، خو ایرر ماته راغله ځکه چې زما سره ام ډي ایف فایل په کوم کې چې ډیټا پرته ده ماسټر ډیټا فایل ده، او د هغې پرته ډیټابیس هېڅکله کار نه کوي. هغه نشته ده ماته چې ته آنلاین نشي کولی، یعنې اوس څوک نشي کولی چې زیات یوزرونه د هغې څخه استفاده وکړي. زه په دغه مهال که بل هر ډول بیک اپ اخیستنې کوشش وکړم نو ناکامۍ سره مخامخ شم. د هغې بیک اپ یوازینۍ لاره اوس دغه ده چې موږ ټیل لاګ بیک اپ واخلو. د ټیل لاګ بیک اپ او د ترانزیکشن لاګ بیک اپ ترمنځ یوازې دومره توپیر ده چې په پای کې موږ د ټیل لاګ بیک اپ په پای کې نوټ ټرانکیټ لیکو، او دغه موږ ته اجازه راکوي چې د ډیټابیس څخه ډیټابیس لاګ فایل څخه بیک اپ واخلو. زه اکزیکیوټ کوم، ها سکسسفول شو. او زه بیرته غواړم چې ډیټابیس چې دا لومړی فل هغه چې دا بیک اپ چې دا ریسټور کړم، خو ویت نو ریکوري. زه دلته ډیټابیس ریفریش کړم، ما سره به ډیټابیس راشي ریکوري پینډینګ. زه لومړی ځم فل ډیټابیس
بیک اپ چې دا ریسټور کوم ریسټور شو هغې څخه وروسته ټیل لاګ بیک اپ ریسټور کوم تر څو اخرني دوه ریکارډونه موږ سره هم لاسته راشي او زما د ریسټور پروسس چې ده یا ریکوري پروسس چې دغه زه فاینلایز کوم د پای ټکی ورته ږدم که زه اوس چیرې ډیټابیس کې چې کوم زما څلور ریکارډه پراته دي همغه ټیبل څخه زه سلیکټ کم یا غوره کم انتخاب کم ما ته به څلور واړه ریکارډونه راشي دوستانو دغه د ټیل لاګ بیک اپ اخیستلو طریقه تر بل ویډیو پورې مو په لوی چیختن سپارم ښې چارې الله مو مل شه